د خوست تلویزیون د ګنجي کور خپرونې درنو لیدونکو السلام علیکم. دا د ګنجي طبیب نن راوختی دی. تاسو ته به ستاسو سوالونو ته به البته ځواب وایي. تاسو کولی شئ په دې تلیفون شمېره مونږ ته زنګ ووایئ. خپرونه مستقیما وینئ، ګورئ، اورئ. ښه، د تلیفون شمېره ده 0000 شپږ شله، اووه شله، اته شله، نهه شله، 19 درویشت. الو، السلام علیکم. وعلیکم سلام. زما آواز اورې؟ بله بله. دا ګنجی طبیب دی؟ ګنجی طبیب دی. او ګنجي طبیب ته ووایه چې یو پوښتنه لرم. امر کوه. امر. پوښتنه دا ده چې په دې اختر کې د اختر لپاره چې په ښار کې څومره ښایسته او صفا او سوتره پاکه بیکري وه، هغه مې وکتله. د هغې نه مې سامانونه، کیکونه، کلچې، میټایګانې او ګلاب جامن هر څه اخیستي وو. خو کله مې چې کور ته ویوړل د اختر په اول سهار مې چې وخوړل نو زه هم په خېټه کې خراب کړم او زما خیلخانه ټول بال او بچ او هغه کلیوالو چې په جومات کې وخوړل هغه هم خراب کړل. نو وجه یې څه ده؟ قدرمنه، ستا سوال ته به انشاءالله ګنجی طبیب ځواب ووایي. د خدای په مان مننه کوو. ډېر ښه ډېر ښه. واخو دې ورېدې خبرې. بالکل مې خبرې واورېدلې. دې دوست نه ډېره مننه کوم. خبره داسې ده چې اول خو دا خبره ده چې ته خو مطمئن وې چې ما ښې بیکرۍ نه دا شیان واخیستل. ډېر خو خبره په دې کې اوکې ده او په دې کې کوم مشکلات نه لیدل کېږي. مشکل په دې کې دی چې تا کلمه نه ده تېره کړې، تا بسم الله نه ده ویلي او کوم مشخصات چې هغه خلک چې په جومات کې راټول شوي وو هغه خلک هم زه فکر کوم چې ځکه چې 10 ورځې روژه په دوی باندې تېره وه، دوی ټول ځپل شوي وو او دوی ډېر په تکلیف وو. نو بسم الله دوی هم نه وویلي ځکه دا د اصله بیکرۍ په دوی باندې بده ولګېده، بده اغېزه وشوه او دوی ته تکلیفات پیدا شول. بالکل په دې هیله چې دا دوست دا خبرې اورېدلې دي. قدرمنو لیدونکو داسې وایي ولې خاندي؟ خدای چې دې زړه له کومې جواب زه په اطمیناني نه یم ځکه ما وې چې دا د کومې پیسې چې ما ګټلې وې دا خو مې د یو بل نه څنګه دی دا ټلیفون کې اواز پاټې وکړه؟ څنګه دا سړی اوس هم غږېږي؟ دا ګلکه که نه ګلکه؟ بس اوس صحیح شوه، اوس صحیح شوه. وروره خو تا ته خو نشه که نه بس ختم شوه، ګل شوه. ها اوس قدرمنو اټینشن دلته به زنګ دی. الو، السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو څنګه یاستئ؟ جوړ تاسو څوک یئ؟ اختر مو مبارک شه. الله دې خوشحاله لره. څوک یې له کوم ځای نه زحمت ایستلی دی؟ ګلولي خبرې کوم د شامل خوړه نه. ګلولي وروره څه حال ده؟ ښه یې جوړې؟ تاسې ښه دی؟ د اختر شپې ورځې مو ښې تېرې شوې؟ شکر دی. لمونځونه، روژې، زکاتونه مو قبول شه. دا زکات ایستلی وو؟ الله ته خوشحاله را ژوندی اوس. ښه پوښتنه کوه. الو ګنجی طبیب دی؟ ګنجی طبیب دی. ګنجي طبیب نه مې دا پوښتنه ده چې سهار نه تر ماښامه، ماښام نه تر سهاره مې په خېټه باندې درد وي. ښه نور بس دا معلومات دې راکړي چې زه څه وکړمه. خېټه کې دې غورا خو نه خېږي؟ خېږي که نه؟ داسې څه شی خو پکې ګرځي او راګرځي نه؟ کېدای شي خامخا به پکې ګرځي، نو زه یې نه وینمه. ښه نو دا دی. تاسو تکلیف راواخلئ بیا به زه دوی ته اطمینان ورکړم. بلې ښه نور خو څه تکلیف نه لرې؟ یاره نور خو تکلیف نشته، خو بس همدا تکلیف ده ورڅخه په عذاب یم. دا دی غوږ شه ورته خپله خبرې ورسره وکړه. ها دا هلته کېده چې دلته بیا زه په اکشن کې خبرې وکړم. بالکل وروره تاسو نه ډېره مننه. بالکل خبره داسې ده چې تاسو باید یو کار وکړئ. زه کاټی او بخښنه غواړم درته وایم. ښه تاسو باید وروره یو کار وکړئ. غوږ ونیسئ. ښه تاسو باید یو کار وکړئ. یو ښار کې یو یوناني ډاکټر ته ورشئ. ولې؟ یوناني ډاکټر ته ورشئ او دی به تاسو ته مطابق دوا راکړي. او خیر ده که بیا پیسې نه وي، اقتصاد ضعیف دی ځکه چې خبره وکړې ده که نه. طبیب صاحب
دا ووایه چې دا دردونه د خېټې د وجه څه ده کلمې ولې څه خبره ده ولې یعنې د دغه ځای نه ګوړ او دغه ځای پورې او دغه ځای نه ګوړ معدې ته دا ټول تکلیفات حتی دوست همداسې به یې دغه ځای باډ ونیسي دا زه په امریکا کې بالکل همدغسې وم خو خبره داسې ده چې دلته مهمه خبره داسې ده چې ته باید د سهار له خوا نه یو سټل اوبه دا خبره وکړه صبر کوه تلیفون اخلو دا تلیفون قدرمنو لیدونکو دا د امریکا نه راغلی دی بالکل هلته په هوټل کې کار کولو هوټل کې کار کول اوس مونږ ته ځان پروفیسر جوړ کړو لکه پاپړ داسې ناست ته وګوره کنه ورته وګورئ ښه طبیب صاحب تاسو باید یو سټل اوبه وڅښئ تاسو باید وچه شوتله یو کپ 10 بجو ټیم کې وخورئ بعد د هغه نه باید څلور ګرمې پراټې هم وخورئ تاسو دا ګړبړ اټینشن به ټول که خیر یې وځي زه وایم بخښنه غواړم مداخله ښه کار هم نه دی زما په قانون کې خو خبره داسې ده چې ته خو د بخښلو وړ نه یې خو خیر ومې بخښلې را ښه نه وایم ځه نو تلیفون به راواخلو تلیفون شته او که نه بله لږ په رو بالکل اورورا السلام علیکم وعلیکم السلام زه جرجرای خبرې کوم له کوم ځای نه اختر دې مبارک شه تاسو دې مبارک وي ښه یې شکر دی د علي شیرو نه خبرې کوم ښه ورور جانه څنګه وې د اختر شپې ورځې مو ښې تېرې شوې ته ښه یې شکر کوچی ما ته ښکارې تا څه کار ده که کوچی یم په دا کې تا څه کار ورور مو یې هر څوک چې یې زمونږ ورور یې زما ورور یې څه تکلیف لري وروره تکلیف زه نه لرم د ما چرګې لري صبر وکړه ګوشې وخت کې ونیسه ولې د چرګو تکلیف خبره ده ټول تکلیف نه ځان مطمئن کا ښه وایه وروره دا څوک ده دا د ګنجی طبیب دی له امریکا نه راغلی دی نو نورې خبرې څه کوې ته خپل سوال کوه پوښتنه کوه چې ځواب درکړو خو ما ته خو د خبره نمبر راکړه دومره ډېر غږېږې ښه تاسو نمبر دی دا دی وایه زموږ چرګه یو هم څپلی نه لري ټولې پښې نسي ګرځي چې شی په وکړم ښه نور هېڅ شی هم نسته خبر خمانی واخله بس ختمه که زه پوهېږم که نه ښه وروره سوال ته منتظر نه ځواب ته منتظر شه ښه جرجری له شیرو څخه تلیفون کړی و جرجری ډېر ښه نوم دی دا په امریکا کې کاناډا کې ځینې خلک ځان باندې جرجری او جرجری ډېر ښه نوم دی جرجری بالکل ښه خبره ده وای دا تلیفون مسکال ښه اوکې جرجری تاسو ته باید زه ووایم چې تاسو زه پوهېږم چې دومره په عذاب یې که نه تاسو د چرګو فارم لرئ دا خبره به صحیح وي بالکل تاسې داسې وکړئ نیمې حلاله کړئ او ما ته یې راولېږئ او نیمو ته به زه په ښار کې څپلی بوټان واخلم ښه خبره ده که نه ډېر په زړه پورې ځواب ډېر ښه او بله خبره دا ده چې مخکې نه چې کومې پاتې دي د لالاولونه دغه د خپو اندازې ما ته راولېږئ خامخا خارج ته به یې ولېږم زه نب دلته نه پیدا کېږي اوکې ښه خبره ده که نه Mister, how are you? Fine, and you, Tang. ډېر مننه My name is Tang. Mister Tang. تا ډېر ښه په زړه پورې خپرونه په زړه پورې ځوابونه تاسو نه ډېره مننه چې زموږ دلته قدرمنو لیدونکو خدای دې سټوډیو ته راوغوښتم خدای دې وکړي چې ځوابونه مو دې په موړ ګرځېدلي وي او عمل پرې وکړئ مسکال دنیا مسکالي شوه Mister Tang. هلو امریکا کې څه خبرې امریکا کې بالکل خلک ټول په اټینشن کې ګرځي ما دا خبرې هغه وخت چې یو ډرامه ما ولیدله نو زما خبرې ټولې دغسې شوې اوس ټول په اټینشن کې غږېږم Mister Tang. او بلې قربان مهرباني وکړئ ته خلکو ته څه راوړل دلته خلکو ته دا نیکې مشورې Mister Tang. هلو خلکو خدمت کول تا باندې لازم او که نه لازم بالکل لازم اینې څومره چې موږ سره یې دومره باندې دوی سره یې او بالکل زه په امریکا کې بالکل ښه ځای لرم دلته مشورو ته راغلی یم خو خبره
ورور بیا ورته وایم چې انا پونه راولېږه د چرګو د پوچې خارج ته یې ولېږم ها زه به لاړ شم Mr. Tanjang! Hello. ډېر ښه ډېر ښه هلو ویلکم ګډ مارنینګ هاو ار یو زه تللی شم اوکې 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 تاسو اوکې نه ډېره مننه چې زه خوست تلویزیون سټوډیو ته هم راوغوښتم له تاسو مننه کوو وای مسکال دی مسکال دی زورول دی زورول بای بای قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې ګنجی ته بیم مو د پام وړ ګرځېدلی وي ډېر زیار مو ایستلی و پوهېږئ چې یو ټکټ باندې څومره مصرف شوی ځو حساب کتاب به بیا وروسته کوو د خدای په امان